اوس الله جل جلاله موږ تاسو ته داسې خلیفه راکړی دی چې دا د اسلامي جامعې دپاره د علمي جامعې دپاره د متقیانو دپاره د رب العالمین جل جلاله یو رحمت دی، یو فوقالعاده فضل دی. هغه په دې وجه باندې الحمدلله الله پاک علمي استعداد پکې ایښی دی، الله رب العالمین فقاهت ورکړی دی، الله رب العالمین زهد ورکړی دی، الله جل جلاله په قربانیو باندې نازولی دی. بچی شهید سوی، ورور شهید سوی، د کورنۍ غړي ډېر شهیدان سوي او پوره محتاط په مسایلو کې. او الله جل جلاله داسې فکر او عقیده ورکړې ده چې دغه علما نه یې زه هېڅ نسم کولی. ټولې چارې علماو ته محولې دي، په هره جزیه کې ځان داسې جوړ کړي لکه دی چې په هېڅ نه پوهېږي. مسله چې ورته راسي هغه راځي چې دا شیوخ ته ولېږي، دا دارالفتاء ته ولېږي. دومره احتیاط چې د خدای جل جلاله په دین کې داسې یو جزیه رانسي چې هغه موږ خلکو ته په هغه باندې امر وکړو، الله دې نه کړي هغه د الله تعالی د دین سره ټکر. نو دغسې یو هستي الله پاک راکړې ده او دغه هستي دې ته متوجه ده چې د الله جل جلاله دین اولا د افغانستان په مځکه کې نافذ سي، ټول مسلمانان د پیغمبر علیه السلام پر شریعت باندې روان سي. اوس نو په دغه سلسله کې دغه خلافت اسلامي، امارت اسلامي چې الله پاک موږ تاسو ته راکړي، په دې سلسله کې ډېر مجاهدین په مختلفو اموراتو باندې مصروف دي. دا د خلیفه د اسلام خورا ډېر مکلفیتونه لري، وظایف یې ډېرې، سرحدات هم د مسؤلیت دی او قیام د عدالت هم د مسؤلیت دی او حراست الدین هم د مسؤلیت دی. دا غټې غټې چارې د ته راځي دي، دین به هم ساتي، سرحد به هم ساتي، قیام د عدالت به هم کوي.